سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست یم. د نن ورځې لپاره مو د انګلیسي جملې په دې شکل دي: They live downstairs. They live downstairs. دوی په کښته منزل کې اوسیږي یا په کښته منزل کې ژوند کوي. I would like to see your brother. I would like to see your brother. زه غواړم چې ستا د ورور سره وګورم یا غواړم چې ستا ورور سره ملاقات وکړم. Nothing remained in the refrigerator. په یخچال کې هیڅ هم نه دي پاتې، یعنې هر څه خلاص شوي دي. It seems to me that he is not honest. It seems to me that he is not honest. دا هسې ماته معلومیږي لکه دی چې تا ته یا دی صادقه ونه اوسیږي، یعنې دی صادقه نه معلومیږي، یعنې صادقه نه دی. She is carrying a backpack on her back. She is carrying a backpack on her back. دا د دې د سکول په شا کړی دی، د کالو د سکول چې کالي پکښې کې انتقالي هغه د سکول دی په خپله شا باندې اخیستی دی، د یو ځای څخه بل ځای ته وړي. I awoke from a dream. I awoke from a dream. زه د خوب لیدو څخه را بیداره سوم. مثلا خوب چې وینې بر را کښېنې بیداره سې. ما خوب لیدی چې وروسته هغه څخه زه را کښېنه سوم یا را بیداره سوم. A mosquito just bit me. غوماشي همدا اوس وخوړلمه. غوماشي یعنې یا یې ودړلم. I was elected president. I was elected president. زه یو منتخب د خلکو په رایه راغلی رئیس جمهور یا ولسمشر وم. No news is good news. No news is good news. هیڅ خبر ښه خبر نه دی. A horse runs quickly. A horse runs quickly. آس ډېر چابک ځغلي یا چابکه منډه وهي. Since I was thirsty, I drank water. Since I was thirsty, I drank water. د هغه راځي چې زه تږی شوی یم، زه اوبه څښم. دوستانو، خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست او سر مو باندې خلاص شوي. په کوم جمله په کوم لغات کې کوم مشکل لري ورباندې پوه شوي ناست، تاسو کولی شئ چې کمنټ راته راکړئ او زما چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو دوستانو یا ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. ښې چای.